السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه هم تاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل له اړخه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته یو داسې ښایسته اپلیکیشن درښایم چې تر اوسه پورې به تاسو به د چا سره په موبایل کې نه وي لیدلی. مطلب بالکل ناشنا یو نوی یونیک اپلیکیشن دی. د هغې کم فیچرز چې دي، کوم اپشنان چې دي، دا ټول چې تاسو ووینئ نو یقینا ستاسو به ډېر زیات خوښ شي. خو ویډیو ته تلو نه مخکې تاسو ته یو عرض کوم که تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټک یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کړئ او خواږې ورسره د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیو تاسو ته په وخت باندې دررسي. ملګرو دې لپاره به تاسو ته اپلیکیشن ضرورت وي. د هغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته ډسکرپشن کې درکړی دی. ټیک ده، دا یو براوزر دی، خو داسې یو یونیک یو ناشنا براوزر دی چې داسې براوزر به تاسو چېرته هم نه وي لیدلی په خپل موبایل کې، یا د بل چا سره به په موبایل کې تر اوسه پورې دغه براوزر چې دی دا تاسو نه وي لیدلی. د دې براوزر کمال څه دی، په دې کې اپشنان څه دي، دا وګورئ. دلته کې تاسو ته کم هوم پیج چې راشي، تاسو ته په نورو براوزرو کې که تاسو کتلی وي نو په هغې کې نه تاسو ته انسټاګرام میلاویږي، نه تاسو ته فیسبوک میلاویږي. مطلب هغه به ته دلته راځي او سرچ کوئ، به یې لوی قصه لوی ټایم تاسو نه اخلي. دلته کې وګورئ تاسو ته یې راکړی یوټیوب، فیسبوک، انسټاګرام، جیمیل، کم دراز ډاټ کام چې دی دا ټول تاسو له پکې دلته کې راکړي دي. د دې نه علاوه دلته کې ته سپیډ ډایل کې اډ کولی هم شي چې کم یو شی پکې ته اډ کول غواړئ. مطلب داسې اپلیکیشنان به تاسو ته میلاویږي چې هغې تاسو ته ضرورت وي او تاسو یې غواړئ خپل په موبایل کې بیل ساتل نه غواړئ ځکه ستاسو نه به امبیان هم زیاتېلي. نو دا یو براوزر دی، ډېر په کم امبیانو کې تاسو استعمالولی شي، ډېرو په کم امبیانو کې خپل موبایل ته ډاونلوډ کولی شي. دا وګورئ تاسو سوشل کې سنیپ چیټ هر څه چې دي، بلاګر، دا ټوټل تاسو ته میلاویږي. دغه شان د ویډیو کې تاسو ته یوټیوب چې دی هغه میلاویږي، نیټفلکس درته میلاویږي، ډیلی موشن درته میلاویږي، ټیک ټاک درته میلاویږي. دغه شان د بي بي سي کم نیوز دپاره چې کم سایټ تاسو استعمالوئ، بي بي سي شو یا ګوګل نیوز شو، ایکسپریس شو، ډیلی میل شو، دا ټول درته پکې میلاویږي. دغه شان د ټولز کې که تاسو وګورئ کم ګوګل ډرایو چې دی یا دا هر څه چې دي. د دې نه علاوه تاسو ته پکې ټرانسلیټ هم میلاویږي، مطلب یو ژبه بل ژبې ته تاسو ټرانسلیټ کول شئ. ورلډ پریس چې دی هر څه چې دی پکې میلاویږي. انټرټینمنټ دپاره پکې تاسو ته کم نور هر څه چې دي ټوټل هغه شاپینګ سایټس چې دي، امازون یا بل څه چې دي، فوټوګرافي دپاره پکې هم تاسو ته میلاویږي. کم کیمرا آپشن چې دی، پکسل چې دی یا پکس بیبي چې دی، پکسا بیبي بی چې دی، هر څه چې دی ټوټل پکې تاسو ته میلاویږي. دا وګورئ تاسو، مطلب لکه بکس پکې درته هم میلاویږي. هیلث چې دی هغه پکې هم تاسو ته میلاویږي. دا وګورئ ډبلیو ایچ او دلته پکې راکړی دی، کیډز هیلث چې دی یا سایکالوجي چې ده، هر څه چې دی ټول پکې تاسو ته میلاویږي. نو ملګرو یو داسې ویب دی، داسې براوزر دی چې تاسو به تر اوسه پورې دونه فایدې په یو براوزر کې هم نه وي لیدلې. دغه شانتې دا وګورئ تاسو څه شی ډاونلوډ کړئ نو هغه ډاونلوډ پکې جدا تاسو ته دلته به پراته وي. د فیسبوک نه پکې څه ډاونلوډ کول غواړئ، واتساپ نه پکې سټیټس هم ډاونلوډ کولی شئ. مطلب هر څه چې دی هغه پکې. د دې نه علاوه د دې چې کوم سپیډ دی هغه سپیډ چې د دې سپیډ د دې ډېر زیات سیوا دی. د عامو براوزرو په مقابله کې د دې سپیډ چې دی هغه بالکل تاسو ته سیوا میلاږي. دا وګورئ مای فایلز دي، که خپل فایلز پکې تاسو کتل غواړئ پکې هم تاسو کتلی شئ. دغه شانتې تاسو څه کولی شئ، دلته تاسو له راکړی دی سټیټس اینډ سټیکر، مطلب خپل سټیکر یې پکې هم جوړولی شئ. د نه علاوه د واتساپ کم سټیټس چې دی هغه پکې هم تاسو چې دي ډاونلوډ کولی شئ. دغه شانتې دا تاسو خپل موبایل چې دی هغه پکې هم څه کولی شئ، مطلب یو انټي وایرس دی هغه درته پکې هم میلاویږي. خپل فون بوسټ کولی شئ، مطلب د فون سپیډ چې دی هغه سیوا کولی شئ. رینګټون درته پکې هم میلاویږي. او بله د کار خبره غټه خبره پکې څه ده چې تاسو ته پکې داسې یو کمپریسر میلاویږي چې تاسو پکې فایلز هم کمپریس کولی شئ. مطلب عکس د هغې سایز کمول غواړئ، د ویډیو سایز کمول غواړئ. دغه شانتې کوم وال پیپر چې دی وال پیپر یې پکې هم تاسو ته میلاویږي. دنیا شی وال پیپر یې خپلې د خوښې وال پیپر یې، مطلب په یو اپلیکیشن کې دننه تاسو ته نور سوونو اپلیکیشن یې میلاویږي. ملګرو ډېر د کار براوزر دی. انشاءالله امید لرم چې خوښ شوی به مي، که خوښ شوی وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، د ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.